دا د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ده. ډنډ پټان د پاکستان سره تړلې پوله او دغه راز د حساسي میدان سره هم نښتې پوله لري. یاده ولسوالي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او په دغه ولسوالۍ کې په لسګونو وسایط او دغه راز په سلګونو میله سپکه او درنه وسله د طالبانو لاسته لوېدلې ده. موږ د یادې ولسوالۍ په ټولو حاکمو نقاطو باندې راوګرځېدو، هېڅ کوم مرکزي ودانۍ ته زیان نه ورسېدلی او دغه راز ټولې هستې د ولسوالۍ روغې رمټې پاتې وې. دا هم د ولسوالۍ نورې ودانۍ دي. دا هم د ولسوالۍ د ودانۍ بله برخه. انځورونو کې ښکاري چې د ولسوالۍ هېڅ کوم ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی او د طالبانو لخوا د کلکې څارنې او ساتنې لاندې دي. د ولسوالۍ داخلي تعمیر، میوزونه، کوچونه ټول په خپل ځای باندې ایښي. ولسوالۍ ښایسته هغه دي. د ولسوالۍ ټاور مرکز، البته داخلي ټاور. د ولسوالۍ ورودي دروازه، د ولسوالۍ اړوند د ملي امنیت ریاست، دا هم د ملي امنیت ریاست خونې، د مرکزي ټاور، دا هم د ولسوالۍ میلمستون. په ولسوالۍ کې پاتې جنراتورونه چې روغ سالم پاتې دي.